ما ډېرې خوشحالیانې راغلي خو دا نننۍ خوشحالي دا څه بل شان وه مال دا څنګه ویل دا د کوم ماشوم ختم چې دی نو دا زما زوی دی دا مې زوی دی او د هغې په بنیاد د ډېرې خوشحالۍ نه بس زه سلګو نیولی وه د ډېرې خوشحالۍ نه دا ده چې زه خبرې نشم کولی مړۍ مې بنده ده نو دا حقیقت دی چې کله خفګان سیوا شي نو هم سړي له ژړا ورځي خو چې کله خوشحالي زیاته راشي نو دا خو ستاسو تجربه ده نو بیا مې انسان بس دا دی چې څه ناشنا غوندې کیفیت او حالت دا کیفیت او دا حالت دا نن د نعمان د په کور کې هم دی دا د ده په خپل هم دی دا د ده د استاذ به مي او دا د ده والد صاحب او د پلار به ومي د دې وجې نه دعا د دې په کار ده چې ربه داسې خوشحالیانې په موږ باندې بار بار راوله چې ستا د کتاب په بنیاد باندې موږ غریب ونیسي زمونږ د سترګو نه اوښکې روانې شي او زمونږ ژبه دا د سټیمه پورې د خبرو کولو نه قاصره شي د داسې خوشحالۍ دپاره به دعا کوو محترمو دا عظیم کتاب ختم کو ډېر لوی کتاب دی او څومره لوی دی لوی به ولې نه چې چا نازل کړی دی نو هغه څومره لوی ذات دی او په دې انسانیت کې چې چا ته ورکړی دی نو هغه څومره لوی انسان دی او دا لاسه کې چې کومې فرشتې د دې وحی راوړی دی نو هغه څومره لویه فرشته ده او دا لاسه کې چې په کوم ځای کې نزول او آغاز شوی دی مکه هغې ته القرا ویلې د ټولو کلو اصل او مرکز او چې په کومه میاشت کې نازل شوی دی نو تاسو څومره اهتمام کوئ شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن او چې په کومه شپه باندې نزول شوی دی نو دا یوه شپه إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر د زر میاشتونه دا یوه شپه د الله په دربار کې ډېره لویه ده ستا دا یو کشر نعمان دا د زرو هغه ماشومانو نه چې قرآن یې نه دی ویلی ټیک د روپۍ به ورسه ډېري ګاډي به ورسره وي کور به پوخي نور سهولیات به ورته وي خو دا یو ماشوم د هغه زرو ماشومانو نه بهتر دی او چې الله ورته غوره ووایي زموږ سره اعتراض شته کولی شو نه شو کولی رب ورته د رب په دربار کې دیم بختور دی پلار هم بختور دی مور هم سعادتمند ده او دې بنیاد باندې دا جذبه هر پلار له پکار ده دې بنیاد دا جذبه هر نیکه له پکار ده هر مور له پکار ده او پکار دا چې تاسو پروګرام له راغلي او د دې پروګرام نه پاسې او تاسو په خپله تبدیلي محسوس کوئ او فورا ناظم صاحب د لاس نه ونیسئ او ورته ووایئ چې ناظم صاحب داخلي هم بندي دي په دې باندې پوه یو ستاسو په مدرسه کې تعداد هم د اتیاو د لسکم سل نه اوښتی دی په دې باندې پوه یو مشکلات به مي مسایل هم به مي خو برحال د نعمان خوشحالي او د پلار او زنانو کور کې وویلې چې مور ډېره خوشحاله وه او دا خوشحالي زم لیدل او محسوسول غواړم زما بچی به ځان څه داخلي زما نوسی به ځان څه داخلي او دا د اعلان وکړي چې هر څه ته زه تیار یم او دقه بچی به دې په کار راځي چې قرآن دې ورته زده کړ د الله رسول فرمایي صلی الله علیه وسلم اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث انسان وفات شو عملونه ختم دا عملونه داسې دي ستا اکاونټ کولاو دی دا بندېږي نه دا بیا رینیو کول هم نه غواړي ستا میټر دا بالکل سپاک دی په هغه کې یو دا دی چې من ولد صالح يدعو له نیک اولاد ته به وفات او دا زمونږ عقیده ده ټول به ځو هغه مور بختوره ده چې وفات شه هغه پلار بختور دی چې وفات شي ځان نه وروسته د دعاګانو خو څه پرېږدي که نه بس بیا ته مړ نه ته ژوندی یې مزې کوه هغه پلار مړ ده او هغه مور مړه ده چې د ځان نه وروسته داسې څوک پرېښودي چې هغه بسې لاس هم نه اوچتوي نو دې سپین ږیرو ته وایم د پلارانو ته درې بچرې دي څلور دي څه به ریالونه ګټي څه به درهمې راوړي څه به نور کارونه کوي خو کم از کم دا یو د دې دپاره که چې تاله مستقل پیدا درکړي او بیا ته تجربه وکړه چې تاله کم بچی پیدا درکوي او مشهور واقع او تاسو ته معلومه ده ترغیب دپاره ویمه چې یو کس چې ډېر لوی سړی دی 3 زامنې وو یا 4 زامن دي او د پلار شوق او جذبه دا ده چې زه په دې باندې میډیکل وکړم د بل زوی متعلق جذبه دا ده چې د دې نه زه یو لوی د سپریم کورټ او د های کورټ وکیل جوړ کړم د ښځې ورته وویل
که ستا خوښه دا 3 بچي دي په دې دوو چې ته څه کې هغه پې وکړه یو پکې ماته پرېږده زه پې د الله قرآن او کتاب زده کوم زه پې د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث زده کوم ویل ټیک ده د یو نه ډاکټر جوړ کو او د یو نه وکیل جوړ کو او دا یو بچی چې مور ته حواله کړی و هغې مولوي صاحب ته حواله کړه چې پټۍ سپاره ورته شروع کړه د هغې نه علم جوړ شو او چې کله 3 واړه فارغ شو ته سند یافته شو او هغه خپله ډګریانې راوړې او د ښځې خپل خاوند ته وویل چې راځه اوس تجربه کوو تا خو په دې 2 باندې د تباهي شوې د کروڑاو روپۍ دې پې ولګولې سیټونه دې ورله واغېسته او ما خو پې صرف وظیفې خوړلي اوس راځه ګورو چې کوم یو پیدا راکوي ټیک ده د پلار د خپل خاوند ته ویل چې ته پټ کېنه او زه هر یو راغواړم انټرویو ته اخلم ډاکټر صاحب راوغوښته ورته وایي بچیه تعلیم دې وکړو ډاکټر شوې او تا ته پته ده په دې کور کې دا پلار خو دی د ټماټر په دانه باندې همداره چې کوم خوی کوي دا خو کور دی تا ته پته هر ټایم کې قاریږي تباهي راله وکړه د دې پلار نه دې په څه طریقه باندې ما خلاصه کړه نو ډاکټر صاحب ورته ویل موره ټینشن ماله بابا خواصم په هر وخت کې ټوخېږي او کله تبه ده او کله کرونا ده څه مسله خو یې بوډاګان خو بیماران دي او دا ګولۍ وله راوړه کاته به یې ختمه شي ستن به ورته وکړمه د سهرو او ورته ویې چې بابا دا د تبې ده یا د دردونو ده ایسته به قلار شي هغه ته ویل ټیک ده بچیه ته ځه وکیل صاحب یې راوغوښته هغې ته ویې ویلې چې به تا خو دومره خرچې وشوې ستا نه ماله څه فایده په دې کور کې د دا پلار سم لیوه دی پر ټایم کې مې خړی او بل څه کار یې نشته دی او لانجې دي هغې ورته ویل ټینشن ماله سباله به په تاڼه کې زوړی ني تعلیم مې کړی دی کیسونه او چلول دا زما کار دی او په دې اخیره کې د مولوي صاحب او قاري صاحب راوغوښتو او هغې ته یې مې ویل جزه پزه او فریاد ورته وکړو هغې ورته ویل خبردار مورې دا ستا خاوند دی او د الله رسول فرمایي که د الله نه ما سوا بل چاته سجده کول جایز وي ښځو ته به مې ویلی چې خاوندانو ته سجدې وکئ د دې خو در باندې ډېر لوی حق دی او دومره حق وکئ یوه زنانه راولېږي د خپل خاوند یو ځای زخمي دی او د هغې نه نو بیږي او دا نو ورله هم وڅټي بیا هم د خاوند حق نشي ادا کولی بیا یې خاوند ته ویل اوس راوځه یو ډاکټر صاحب د ته رضا رستن کوله او هغه بل صاحب چې په تاڼه کې ځوړندولې خو دا یو چې قرآن او سنت یې ویلي ستا د حق نه خبر و زما د حق نه خبر و ستا په ما کوم حق دی د هغې نه خبر و غرض مې دا دی چې به د خپلو بچو کې یو بچی دا د قرآن ته حواله کړه چې عظیم کتاب دی لوی کتاب دی او د زرو نوجوانانو او بچو نه دا یو زوی دی کافي دی نو په مزو به دې سرې په مزو دنیا کې به راته د دې نه لوی اعزاز کیدی شي چې ستا بچی دی قرآن ووایي او مخکې شو ته بسې وروسته اقامت وکړي دا څومره لوی اعزاز دی دا څومره لوی حکومت درته ورکړی شو د قرآن په وجه هغه رې کوله نه